لکه څنګه چې پر ایران د امریکا د برید احتمال زیاتیږي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایوا کې په یو وینا کې وویل چې یوه بله لویه بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. نوموړې زیاته کړې چې هیله لري د دې بیړۍ په رسیدو سره به له ایران سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. همدا اوس یوه بله ښکلې لویه جنګي بیړۍ د ایران په لور روانه ده. دا ډیره ښکلې د حرکت په حال کې ده. زه هیله لرم چې موږ له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږو. د دې مسلې په تړاو د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې ایران ته خبرداری ورکړ چې که تهران تېروتنه وکړي او د اسرایلو د برید هڅه وکړي نو سخت ځواب به ورکړل شي. زه غواړم تاسو ته ووایم د اسرایلو خلکو چې موږ په جګړه کې لوی لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي. موږ ایران ته سخت ګزارونه ورکړي دي او موږ د ایران ترهګرۍ څانګې ته سخت ګزار ورکړی دی. د ایران محور هڅه کوي چې ځان بیا جوړ کړي، خو موږ به دوی ته اجازه ورنکړو چې دا کار وکړي. که ایران وغواړي چې پر اسرایلو برید وکړي، موږ به په داسې ځواک سره ځواب ورکړو چې مخکې یې هیڅکله نه وي لیدلي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس ارغچي رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیو ویټکاف سره هیڅ خبرې اترې نه دي شوې او زیاته کړه چې د ایران لخوا د خبرو اترو کومه غوښتنه نه ده شوې. ارغچي ټینګار کړی چې باید متقابل درناوی وشي او هیڅوک نشي کولی چې د یو اړخیزو اقدامات له لارې په یو مسله کې پرمختګ وکړي. سید عباس ارغچي د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان اندېښنې هم د توجیه وړ ګڼلي او ویلي دي چې د ایران پر وړاندې هر ډول ګواښ به د ټولې سیمې لپاره ګواښ اوسي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان خبرداری ورکړی چې پر ایران برید یوه تېروتنه ده. پر ایران برید غلط دی. ایران چمتو دی چې د خپلې اټومي مسلې په اړه له امریکا سره خبرې اترې وکړي. په ورته مهال کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف سره په 2 جلا ټلیفوني خبرو اترو کې د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي.